سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو زه نن یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. دوستانو نن ویډیو د دې په اړه ده چې ډیر زیات دوستان چې د فیسبوک استعمالوي خو د فیسبوک په مهمو ځانګړتیاوو نه پوهیږي. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د فیسبوک مهمې ځانګړتیاوې در وښایم. نو هر څه نه مخکې دوستانو تاسو را سره ویډیو تر پایه پورې وګورئ او دغه ویډیو به تاسو حتما خوښه شي را سره. نو دوستانو هر څه نه مخکې که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست او تاسو تر اوسه هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم په دې سبسکرایب اپشن دوستانو چې تاسو وینئ په دې سبسکرایب اپشن باندې کلیک کړئ او په خوا کې کوم د بیل یا د ګنټې نشان چې راوځي په دې باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو که چیرته مو ویډیو لایک کړي نه وي نو مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ او نور ستاسو سره دې ویډیو شیر کول غواړئ نو په دې شیر اپشن باندې کلیک کړئ او په فیسبوک ټیلیګرام او په واتساپ کې نورو دوستانو سره هم دا ویډیو شیر کړئ. نو را درومو دوستانو ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د فیسبوک مهمې ځانګړتیاوې کومې دي چې په دې ویډیو کې به ستاسو درښیم. هر څه نه مخکې به تاسو خپل فیسبوک ته راځم. چې کله مو فیسبوک خلاص کړو نو دلته دوستانو تاسو ته دلته خپلې مینو ته راشئ. د خپلې مینو ته چې کله راغلی کله چې خپلې مینو ته راغلی په دې کې مهم شیونه دي چې باید په دې باندې تاسو پوه شئ. لومړی دا سیو بټن څه لپاره کارول کیږي. دوستانو دلته یو پوسټ تاسو ته وښیم. مثلا دا یو پوسټ دی تاسو ته دروښیم. دا یو پوسټ دی دوستانو. دغه پوسټ دی ګورئ دوستانو. دا چې دلته دې ټکي نشان باندې کلیک کړئ او پاتې ته لیکلي سیو پوسټ. نو کله چې تاسو یو پوسټ خوښوي نو هغه تاسو سیو کوئ. هغې وروسته تاسو راشئ دلته دغه سیو بټن چې را درومي دلته سیو په دې کې چې دی دغه پوسټ تاسو سره سیو شي. ګورئ دوستانو هغه پوسټ چې دی ما ځان سره سیو کړو نو دغسې په دې ځای کې سره دا سیو بټن دا کار دی. اوس را درومو دغه اپشن ته دوستانو. بل دی دوستانو دغه اپشن چې دی نیب دی دې کې چې دی تاسو کولی شئ چې دې کې د هر چا موقعیت معلوم کړئ. هغې نه وروسته به تاسو خپل دا لوکیشن چې دی خلاص کړئ. خپل لوکیشن چې کله خلاص کړو دوستانو دلته تاسو بیا راشئ دوستانو. دلته دې واسطه تاسو کولی شئ چې د تاسو سره کوم فرینډ وي هغو ځای معلوم کړئ چې دا مثلا چیرته موقعیت لري او په کوم ځای کې چې دی دغه کسان موقعیت لري. نو په دې واسطه تاسو کولی شئ چې د هر چا موقعیت معلوم کړئ دوستانو. نو دا ګورئ دوستانو دلته به تاسو دا کس ځان ته ښه رانږدې کوئ او هغه د هغه ځای به چې دی په همدې واسطه معلوموئ دوستانو. درومو بل اپشن تاسو ته درښیم. دوستانو په دې کې خو چې ګروپ دي تاسو سره کوم ګروپونه وي په دې کې ګروپ دي. دلته لایف ویډیو کومه ویډیو لایف وي دلته ویډیو لایف وي. دلته را درومي فرینډز ستا خپل ملګري او دلته را درومي واچ ویډیو کومې ویډیوګانې ته ګوري اکو نوې ویډیوګانې او دلته گیمز او گیمونه وي دلته. اوس را درومو دوستانو دلته تاسو کله په خپل پکچر باندې کلیک وکړئ. خپل مینو ته خپل آی ډي ته لاړ شئ. کله چې خپل آی ډي ته راغلی په دې ټکي نشان باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې ټکي نشان دلته لیکلي سټوري دې باندې تاسو کلیک کړئ. دې کې چې دی ستاسو د سټوري ټول پخواني تصویران راځي. څومره په سټوري کې تاسو څومره تصویران ورکوي هغه ټول پخواني سټوري تصویران چې دی په دې کې تاسو راځي. هر یو تصویر چې تاسو ورکړی که 10 ورځې مخکې مو ورکړی وي که 20 ورځې مخکې مو ورکړی وي خو په سټوري کې چې دی تصویر 4 ساعتو لپاره پاتې کېږي. خو دلته چې تصویر د همیش او د دایم لپاره چې دلته تصویر پاتې کېږي نو په سټوري کې ځای کې ټول تصویران پاتې کېږي. را دوستانو بل اپشن تاسو ته درښایم. د هغې وروسته به تاسو بیا ته لاندې راشئ. دلته لیکلي سیټینګ ان پرنسي په سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کوم لومړی را درومو سیټینګ چې په سیټینګ کې کوم اپشنان دي چې زه تاسو ته دغه اپشن کله چې تاسو پرسونل انفارمیشن ته راشئ دې کې تاسو خپل معلومات وي مثلا آی ډي نمبر دی او ستاسو نیم چینج کول دي. دلته لیکلي ټرانسلیټ فار پوسټ ستاسو دغه ژبه پوسټ ژبه که چیرته په هره ژبه ستاسو پوسټ وي په فیسبوک کې ستاسو ملګرو په هره ژبه پوسټ کړئ تاسو کولی شئ چې هغه په اسانۍ سره پښتو ته ترجمه کړئ. ګورئ دوستانو دلته به تاسو پښتو ورته سلیکټ کړئ پښتو به دلته انتخاب کړئ. ګورئ دوستانو تاسو ته زه در وښیم. ګورئ دوستانو دلته چې دی زه تاسو ته یو دغه در وښیم پوسټ در وښیم. ګورئ دوستانو دغه پوسټ چې دی ګورئ دوستانو دلته لیکي ګوره ما په پښتو باندې لیکلی دلته په انګلیسي باندې هم خپله ټرانسلیټ کېږي او خپله باندې تاسو ته ترجمه کېږي.
اوس دوستان را درومو بل اپشن ته ستا درخوایم. را درومو بیرته خپل فیسبوک ته. کله چې خپل فیسبوک ته راولو په دې باندې خو تاسو پوه شئ کله دلته راشي سو ګاډ ټیلانګ په دې باندې تاسو کلیک کړئ. دلته تاسو کولی شئ چې خپل پاسورډ آی ډي ته خپل پاسورډ ور چینج کړئ. دې ځای کې تاسو کولی شئ آی ډي ته خپل پاسورډ ور چینج کړئ. په دې ځای کې په دغه اپشن کې تاسو وینئ په دې کې داسې تاسو کولی شئ که چېرته ستاسو آی ډي هر ځای کې څوک خلاصوي نو هغه ته به چې دی نوی کوډ را درومي. نو را درومو دوستانو بل دلته لیکلي پرنسي سیټینګ. پرنسي سیټینګ څه کار کا؟ پرنسي سیټینګ چې دی دلته لیکلي چې هو کین سی یور پکچر پوسټ. ستاسو پوسټ چې دی څوک وګوري دلته به تاسو پبلیک سلیکټ کړئ. پبلیک معنا چې هر څوک دې زما پوسټ وګوري. دلته بیا بل چې دی را درومي هو کین پوسټ پیپل لایک پیج لایکس دا خو به تاسو آن لیکړئ. هو کین دلته سټوري ستاسو سټوري تصویران چې دی څوک کوم کسان وګوري باید فرینډ یې وګوري خو پبلیک یې کړئ چې پبلیک باندې ټول هر څوک چې دی لیدلی شي. بیا دلته را درومو هو کین سینډ یو فرینډ ریکویسټ. او دلته چې ریکویسټ مثلا څوک مونږ ته ریکویسټ وکړي یعنې که تاسو مثلا ایوری ون کوئ چې هر یو کس دې مونږ ته ریکویسټ وکړي یا فرینډ یوازې چې مونږ نورو ملګرو سره فرینډ وي هغه دې مونږ ته ریکویسټ وکړي او که نه دا کلوب کوئ نو هېڅوک به تاسو ته بیا ریکویسټ نشي کولی. دلته لیکلي دي چې هو کین سی یور فرینډ لیست. تاسو خپل فرینډ لیست چاته ښکاره کوئ چاته نه ښکاره کوئ. پبلیک معنا هر چاته او فرینډز یوازې فرینډ ته او آنلی می چې دی او دې کې چې دی کلف کېږي یعنی هېڅ چاته چې دی زه نه وښیم نو دا به چې دی آن لیکړی فرینډ لیست یعنې زه چاته چې دی د خپل ملګرو لیست نه ورښیم. دلته لیکلي چې ادرس مثلا خپل ادرس چې دی مثلا ستا کوم لوکیشن چې دی دلته دا هغه کلپ کېږي دا به کلپ کړئ ځان ته او دلته خپل فون نمبر دی دا به ځان ته کلپ کړئ او دلته خپل پروفایل دی او دا به هم ځان ته په دې ځای کې کلپ کړئ. نو را درومو دوستانو اوس بل ټایملاین ان ټاګینګ. دا وینه دوستانو دا څه لپاره کارول کېږي؟ دا د دې لپاره کارول کېږي چې مثلا مونږ سره څوک پوسټ ټیګ نه کړه. مثلا مونږ تاسو ګورو چې فیسبوک کې مونږ سره د بل چا پوسټ وي هغه مونږ سره ټیګ کړی وي نو دغه لومړی چې دی دا به هم کلف کړئ. په دې باندې تاسو کلیک کړئ دلته لاندې کلپ نشان راځي په دې کې دا به کلپ ټیک مارک کړئ. دا دویمه دا به مو هم کلپ ټیک مارک کړئ دلته کلپ نشان را درومي ګورستانو او دا به آف کړئ او دا به کلپ نشان کړئ او دا ټول به کلف کړئ او دا به هم آف کړئ او دا به هم آف کړئ. را درومو دوستانو بل دلته لیکلي پبلیک پوسټ. پبلیک پوسټ کې څه کېږي؟ پبلیک پوسټ کې دا کېږي چې مثلا فالوورز تا وړي او ستا هر څوک به چې دی تا ته مثلا یو نور څوک ریکویسټ کوي ان هغه به فالو اپشن ته وړي. که ته ستا فرینډ پوره وي مثلا 15,000 ملګري دي پوره وي نو هغې وروسته چې دی ته د پبلیک اپشن فالو کولی شي او دا چې دی هر وخت یې فالو کولی شي خو چې 15,000 فرینډ دي پوره شول هغې وروسته ته ځان سره فالوورز کې نیسي نو په دې طریقې سره ته نیولی شي. دا به هم پبلیک به ټیک مارک کړئ او دا به هم پبلیک ټیک مارک کړئ او دا به هم پبلیک ټیک مارک کړئ. دوستانو ګورئ ستاسو ته دروغ ښیم ګورستانو دا به دا ټیک مارک کړئ دا او دا نو دا به ټول ټیک مارک کړئ او دا لاین نشان چې دی دا به ټیک مارک کړئ څلورم او دا به آن کړئ. دوستانو هر درومو بل اپشن ته دلته لیکلي بلاکینګ. بلاکینګ کې هغه څوک درته وښیي چې تاسو مثلا هغه کسان ځان سره بلاک کړي وي. ګورستانو دغه کسان چې دي ما بلاک کړي دي ځان سره دغه کسان چې ما بلاک کړي او دا چې دی انبلاک نه وباسئ نو په دې انبلاک باندې کلیک کړئ دا به چې دی بلاک څخه ویستل کېږي. بل دوستان را درومو دلته لوکیشن دی هغه لوکیشن تاسو ته ما په لومړي سر کې خو دلته لوکیشن معلومیږي او دلته چې د اکټیویټي سیټي دلته چې دی تاسو بهر چاته آفلاین ښکارئ یعنی که ته فیسبوک استعمالوي خو هېچا ته به هم دا پته نه لګي چې دا کس چې دی اوس آنلاین دی نو دا چې دی آن وي دا به آف کړئ. ګورئ ټرن آف دا به هم آف کړئ. کله مو چې دومره طریقه وکاروله نو تاسو به لاندې راشئ لیکلي میډیا ان کانټاکټ. میډیا باندې چې تاسو کا کلیک وکړئ میډیا ان کانټاکټ باندې دلته لیکلي ستاسو د ساوند مثلا تاسو لایک کوئ د هغې اواز نو که تاسو لایک چاته کوئ مثلا د هغې اواز راخلئ یا مثلا لایک چې تاسو کوئ نو هلته اواز کا نو که دا اف کوئ او ان کوئ. دلته لیکلي اپلوډ فوټو ان ایچ ډي تاسو تصویر په ایچ ډي کوالټۍ سره پورته کوئ نو دا به آن کړئ یعنې په ایچ ډي او زه غواړم چې تصویر په ایچ ډي کوالټۍ سره پورته کړم. دلته لیکلي اپلوډ ویډیوز ان ایچ ډي تاسو ویډیو هم غواړئ چې په ایچ ډي کوالټۍ سره پورته شي. دلته لیکلي آډ پلی دا چې دی دغه چې دی تاسو ته وي تاسو په چېرته په فیسبوک کې ګرځئ نو تاسو ته پته لګي چې یوه ویډیو چې اتوماتیک ډول چې دی پلی کېږي نو هغې وروسته به دا ټیک مار آن وي نو دا به آف کړئ نو بیا به ویډیو په اتوماتیک ډول چې دی نه پلی کېږي.
نو اوس دوستانو زیات دوستانو دا پوښتنه هم له ما څخه کړې وه چې زموږ شیر بټن چې د کار نه کوي، مثلا دلته دغه تصویر شیر بټن چې دی موږ مثلا بلې آی ډي نه ګورو، دا شیر چې دی کار نه کوي. نو د شیر بټن یې د فالو کولو لپاره به تاسو راشئ، کله چې تاسو پوسټ کوئ دغه پوسټ کوم دی چې دی واټ از یور مینټ په دې باندې تاسو کلیک کړئ. مثلا تاسو یو پوسټ کوئ، کله چې پوسټ کوئ دلته لیکلي پبلیک، کله چې د پبلیک باندې کلیک دلته ادا فرینډ وي، فرینډ وي هلته یا فرینډ لیکلی وي یا فرینډ لیکلی وي، نو دا به تاسو پبلیک کړئ. کله چې پبلیک کړو نو تاسو چې دی هغه ستاسو شیر بټن به چې کله تاسو پوسټ کوئ نو ستاسو شیر بټن به چې دی کار کوي او ستاسو به شیر بټن څخه کار اخیستلی شئ دوستانو. او دا دوستانو چې د فیسبوک مهمه ځانګړتیاوې چې ما تاسو ته وښودلې، په دې هیله دوستانو چې دغه ویډیو مو خوښه شوي، ډېر څه مې تاسو ته په دې ویډیو کې وښودل. په دې هیله دوستانو چې په دې ویډیو کې مو یو ډېر څه مو زده کړي وي له دې ویډیو څخه. نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي حتماً در سره لایک او شیر کړئ. معراج خان ټیکنیکل چینل در سره هم حتماً سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.